نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. په لسو شانو سره روژه ماتیږي او دا لسو شانو کې بعضې خلکو ته دا معلومه نه وي چې په دې سره روژه ماتیږي او که نه. هغه لس شان کوم یو دي؟ اول، په قصد سره خوراک یا چشاک کولو سره روژه ماتیږي. که یو څوک په هیره سره خوراک او چشاک وکړي نو بیا یې روژه نه ماتیږي. دویم، په قصد سره قی وهلو سره روژه ماتیږي. که یو چاته خپله قی رالی نو په هغه باندې روژه نه ماتیږي. که چیرې د خپله حلق ته ګوتې واچولې یا په زوره باندې قی ووهئ بیا یې روژه ماتیږي. که چاته خپله قی رالی نو په دې باندې روژه نه ماتیږي. که خپله قی ورته رالی هغه قی د تیر قی بیا یې روژه ماتیږي. او یو بل قی هغه کوچینک چې کم زیاته ډوډۍ څوک وخوري نو بیا دته کوچني ټیغونه راځي هغه سره لږ لږ ډوډۍ راوځي هغه بیرته دی تیری، په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. په ډکه خوله قی وهلو سره روژه ماتیږي، هغه هم چې دی د قصد ووي یا خپله قی راسي د تیر کې بیا روژه ماتیږي. دریم، مشزني کولو سره روژه ماتیږي. که یو څوک په خپله ځان په لاس باندې خارج کړي نو بیا روژه ماتیږي. که چیرې په خوب کې احتلام وسي نو بیا روژه نه ماتیږي. څلورم، په پوزه یا په غوږ کې دوا اچولو سره روژه ماتیږي. پنځم، په غسل یا په اوداسه کې داسې غړغړه کول یا داسې پزې ته اوبه اچول چې د تر حلق تیر سي یا د پزې تر نرمیو تیر سي نو بیا روژه ماتیږي، ځکه د روژې په حالت کې په دې کې لږ احتیاط پکار دی. شپږم، د ښځې سره کوروالی کولو سره روژه ماتیږي. که یو څوک خپل د ښځې سره د قصده کوروالی وکړي دا ورته یاد وي چې زما روژه ده بیا روژه ماتیږي او کفاره هم ور باندې کیږي. یو چا په هیره سره وکړه بیا روژه نه ماتیږي. چاته یاد نه و چې زما روژه ده بیا روژه نه ماتیږي. او که په یاد و کوروالی وکړي بیا روژه هم ماتیږي او کفاره هم ور باندې کیږي. کفاره 80 روژې دي. 80 روژې به بیا دی پرله پسې نیسي او یوه به قضایي راوي. دا یو 80 روژې، دغه 80 روژې به دی پرله پسې نیسي. که په منځ کې یوه روژه هم پاته سي بیرته به حساب د سره کیږي. او د ښځې دپاره دا جدا حکم دی، ځکه هغې ته منځ کې حیض راځي. هغه د حیض ورځې چې کمې دي هغه نه دي شمار. د دې حیض د ورځو نه علاوه که دې روژه وخوړله بیا به د دې حساب هم د سره کیږي. وهم، په مچ اخیستلو کې انزال وسي. ګوري په مچه باندې روژه نه ماتیږي، خو د مچ اخیستلو سره انزال وسو نو په دې سره روژه ماتیږي، ځکه د روژې په حالت کې احتیاط پکار دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. اتم، په سګریټ یا نسوارو باندې یا پان تمباکو باندې روژه ماتیږي. نهم، په حیض او نفاس باندې روژه ماتیږي. دا کوم چې ښځو ته بلیډینګ راځي جامه یا د بچی د پیدایش نه بعد کوم نفاس راځي نو په دې سره روژه ماتیږي. د ښځو یوه غلطي دا ده چې کله دوی ته حیض راسي نو دوی وایي که د ماپښین د لمانځه نه بعد حیض رالی روژه نه ماتیږي، او که د ماپښین د لمانځه نه مخکې رالی بیا روژه ماتیږي. دا خبره غلطه ده. که د ماښام د اذان نه 15 منټه مخکې هم حیض راسي بیا د دې روژه ماته ده. لسم، د سهار اذان نه بعد خوراک یا چشاک کول. ځینې خلک د سهار اذان وسي د هغه نه بعد هم خوراک چشاک کوي نو په دې سره د روژې د ماتېدلو خطره ده، ځکه د سهار اذان نه مخکې 15 منټه باید خوراک چشاک بند کړي. دا لس شیان چې په دې باندې روژه ماتیږي. نور شیان هم څه چې په هغو باندې روژه ماتیږي، خو دا لس خاص شیان چې ما تاسو ته بیان کړه.